ډېر ځوانان یې په سنوکر ګیمونو باندې تېره کړه او چا نټونه لګالي. الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أعطي بشفاعة المذنبين وأرسل رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: رب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني. قال: فيشفعان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. زما عزت مندو محترم و مسلمانانو ورونو، الله رب العزت مونږ تاسو باندې لوی احسان دی چې د رمضان المبارک قیمتي لمحاتو کې مونږ تاسو لا ژوند صحیح سره نصیب کړی و. دا د الله رب العزت لوی احسان او ښېګړه و. نیک اعمال دا د الله د طرف نه دي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله رب العزت فرمایي تاسو یو نیک عمل کو په دنیا کې هغه د الله د طرف نه دی، او کچیرته یو انسان ګناه اختیاري د ګناه کار کوي نو هغه د انسان چې کوم د خپل دخل په هغې کې وي. دا د مونږ تاسو باندې د الله احسان دی چې مونږ تاسو له الله رب العزت قرآن عظیم الشان د هغې څه حصې اورېدلو توفیق مونږ تاسو له راکړو. عزتمند ورونو، دا د الله جل شانه د طرف نه وي او دا یعنی هغه بندگان له الله رب العزت نیک اعمال ور نصیب کوي چې هغوی الله جل شانه ته خوښ وي. ابتدا کې تاسو د الله رب العزت کلام صحیح سو اوریدله او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه یو حدیث تاسو اوریدلو. دغه دواړو نسبت چې کوم دی، دغه دواړو تعلق دا هم د رمضان المبارک او د قرآن عظیم الشان سره دی. عزتمند ورونو، قرآن باندې اما غوندې یو کمزوری کس په څه خبره وکړي خو بیا هم د خپل ټوټ پوټ هغه بیان به څه حصه زه تاسو ته یعنی ویم. الله جل شانه مالا او تاسو له په خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمند ورونو، قرآن چې کوم دی دا هغه کتاب دی چې انسان باندې په دنیا کې درې مراحل را درومي درې، او دغه قرآن چې کوم دی الله رب العزت دغه درې واړو مراحلو کې د مسلمان د پاره که نارینه دی او که زنانه دی، دغه قرآن د هغوی د پاره په دغه درې واړو مراحلو کې چې کوم دی په کار راځي او دوی د پاره د نجات ذریعه ګرځېږي او دوی د پاره د خوشحالۍ او د برکتونو ذریعه ګرځېږي. عزتمند ورونو، یو چې کوم د عالمي دنیا دی چې الله رب العزت دغه قرآن په عالمي دنیا کې د مسلمانانو چې کوم د دنیا ژوند دی، که هغه 10 کاله دی او که 50 کاله دی او که 100 کاله دی، څومره زندگی مسلمان په دنیا کې وا نو دغه قرآن په دنیا حالت کې په دنیا ژوند کې چې کوم دی
دا الله رب العزت مونږ تاسو لپاره د خیر او د اجر هغه ذریعہ ګرځالی دی. عزتمند ورونو، دنیا چې کوم برکات او کوم اجر او ثواب الله رب العزت مرتب کړی دی هغه دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي: من قرأ سورة الياسين في صدر النهار قضيت حوائجه، او كما قال صلی الله علیه وسلم. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن کې یو سورت چې هغه سوره یاسین دی، مسلمان د ورځې په شروع کې د هغې تلاوت وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه قرآن او دغه سوره یاسین دغه تلاوت به د لپاره د ټولې ورځې چې کوم دی حاجتونه به الله پوره کړي. ټولې ورځې حاجتونو پوره کېدلو لپاره صرف مختصر یو سورت چې هغې ته سوره یاسین ویلی شي، دغه په تلاوت باندې به الله تعالی موږ تاسو ورځې ضرورتونه حاجتونه په دغه صورت سره پوره کوي. او داسې سوره فاتحه غوندې صورت چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سوره فاتحه غوندې صورت نه په مخکې کتابونو کې الله نازل کړی دی او نه نور امتونو له داسې صورت چې کوم دی الله رب العزت ورکړی دی، بلکې دا ما امت له او ما له الله رب العزت چې کوم دی دا صورت راکړی دی. او د هغې صورت په باره کې فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم: فی فاتحة الکتاب شفاء من کل داء، چې په سوره فاتحه کې د هرې بیمارۍ نه شفا ده. دا زما عزتمند ورونو، دنیا چې کوم دی هغه په دنیا کې ما او تا دغو شیانو ته ضرورت پیښیږي، ما او تا باندې بیماری را درومي، نو نبی علیہ السلام فرمایي فی فاتحة الکتاب شفاء من کل داء. اے مسلمانه کله بیمار شوې طبیب او ډاکټر لتاګ اسپتال لتاګ منی نه په شریعت کې، لیکن ما او تا ته د حضور صلی الله علیه وسلم یو عمل پروت دی او هغه عمل دا دی چې هغه عمل اختیار کا، بیمار شو یو 2 رکعات نفل وکا او سوره فاتحه په ځان باندې دم کا او داسې د وس مطابق صدقه چې کوم دی وکا. هغې نه بعد بیا لاړ شه ډاکټر له، که تا ډاکټر سره صحت نصیب شو نو دا سوچ مه که چې ما دا صحت د ډاکټر سره ټیک شو، بلکې دا سوچ که چې دا صحت چې کوم دی دا الله ماله راکړو. په دغه بیماری کې صحت چې کوم دی شفا الله رب العزت ذات واچله. نو عزتمند ورونو، دا دنیا چې کوم دی هغه اجر او ثواب دی. دویمه مرحله او دویم عالم چې کوم دی انسان باندې چې رادرومي په کافر باندې هم او په مسلمان باندې هم، لیکن د مسلمان ولا عمل او د مسلمان ولا زندگی هغه د کافر نه په کروڑهو درجه باندې قیمتي دو. نو زما عزتمند ورونو، دویم مرحله او دویم زندگی چې کومه دو هغه عالم برزخ زندگی دو، د قبر ولا زندگی دو. زما عزتمند ورونو، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي آخرت په منظرونو کې دا ډیر زیات منظر سخت دی او ډیر زیات وحشتناک ځای دی او ډیر د یری ځای دی او ډیر د تنهایی ځای دی. نه تا سره الته دوست شته دی، نه تا سره الته رشته دار شته دی، نه تا سره مور او پلار شته دی، نه تا سره هغه ګرم دوست چې په دنیا کې به ورته ویل چې زه به د تا سر کې سر ورکم، هغه میر سره نشته دی. زما عزتمند ورونو، دغه قرآن په هغه تنهایی ځای کې، هغه وحشت ځای کې، هغه یری ځای کې چې کوم دی دغه قرآن د تا لپاره د نجات او د اجر ثواب ګرځېږي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ تاسو ته معلوم مشهور حدیث دی چې د الف لام میم سجده او د تبارک الذی سورت او سوره واقعه تلاوت کوم یو مسلمان کا نارینه او کا زنانه چې هغه ماخستان او مخام په منځ کې د تلاوت کی، نو یی چې دغه سورتونو نه به الله رب العزت یو وجود ورکی، د مرغی شکل به اختیار کی، او چې کله دا انسان د مسلمان کا نارینه او کا زنانه او هغه په قبر کې دفن کی، نو زما عزتمند ورونو، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه سورتونو له الله
جل شانه د یو مرغی شکل ویر کی او هغه خپل وزر په دغه انسان باندې خوري کی او الله جل شانه سره جګړه غونډه کوي چې یا بری تعالی کوم د تا په کتاب کیو لہذا دغه میت دغه انسان سفارش مونږه قبول کا او کچیرته مونږ د تا کتاب کې نو خپل کتاب نام میټاو کا خپل کتاب نام چې کوم دی هغه ختم کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت دغه صورتونو هغه جګړې ته هغه مطالبه ته وګوري الله رب العزت چې کوم دی دغه انسان دغه مسلمان ک نارینه او ک زنانه قبر عذاب نه دی چې کوم دی حفاظت کې شو عزتمندونو دا سخت ځای دی مونږ تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله بعضی سيزونو ما الله رب العزت نه دعا وختي وای چې یا بری تعالی دغه حقیقت چې کوم ما مسلمانانو او امت ته وخوا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو به چې کوم مړی خخدل پرېو دمر سخت چې کوم د وحشت ځای دی عزتمندونو دغه قرآن چې مونږ تاسو څه حصہ وسوریدله دغه قرآن په اغزه کې ما او تاسو لپاره د نجات ذریعہ جوړیږي زما عزتمندونو دریم مرحله چې په انسان باندې رادرومي هغه د قیامت ورځ هغه او هغه هم سخت دی قرآن کې الله رب العزت فرمایي سوره حج کې تقریبا الله رب العزت فرمایي وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید قیامت ورځ باندې به هر یو انسان نشانه ښکاری او الله رب العزت فرمایي وما هم بسکارا نشابی نہیں کڑی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن قرآن کې الله فرمائی چې دا غوریز به د عذابونو ولی دا غوریز به د تنهایی او د سختی ولوي او ډیره سخت یری وریز به وي دغه وجه نه به دا انسانان په نشه کې ښکاري گویا کې دوی نشه کړي او حالانکه نشه به نه کړي عزتمندونو دغه قرآن په باره کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی په دا ورځ باندې چې سخت ورځ دو او د الله د عرش ته سوري نه علاوه به بل سوری نه وي هلته به بیا بوټو سیری نه وي هلته به د برنډو سیری نه وي د وریځو سیری به نه وي د اسمان سیری به نه وي صرف یو د الله رب العزت د عرش نه لاندې چې کومو کسانو ته ځای میلاو شو بس دغه سیری نه لاندې به دو راشي عزتمندونو دغه مرحلې په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قرأ القرآن وعمل بهذا ألبس والداه تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمائی چا قرآن چې کوم دی ولستلو عمل یې په وکړو عزتمندونو نبی علیہ السلام فرمائی البس والداه د مور پلار ته چې کوم دی الله رب العزت یو تاج ور په سر کې تاج به داسې تاج نه وي چې یا به د پلسټک نه جوړ وي او یا به چې کوم دی د سونې او جواهراتو نه جوړ وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل خله مبارکه باندې تفصیل بیانوي یی چې هغه تاج ضوءه احسن من ضوء الشمس د هغه رڼا به د غبیر د رڼا نه زیاته وي عزتمندونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا والدینو لپاره اعزاز فرمایلی دی او د دنیا اصول او د یونیورسيټي او د کالج اصول قاعده دا چې بزاد خود سټوډنټ په خپل خې نمبر واخلي هغه ته بزاد خود په خپل انعام ملاويږي والدین د انعام نه ملاويږي لیکن دا د الله رب العزت هغه کریم رحیم ذات دی چې والدین له اول د اعزاز ورکی او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو کس بزاد خود په خپل تلاوت کړی دی نو هغه په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي فما ظنکم بالذي عمل بهذا پس تاسو څه ګمان دی د هغه کس چې هغه په خپل باندې قرآن یاد کړی وي چې والدین له الله دمره چې کوم د اعزاز ورکوي نو عزتمندونو دغه د قرآن چې کوم دی دغه درې واړو مراحلو کې موږ تاسو لپاره د نجات ذریعہ چې کوم دی جوړیږي بل عزتمندونو قرآن په دوه الفاظ باندې هغه ابتدا او انتها شوی په با سره دغه ځای ته ښه سوچ متوجه شو چې موږ تاسو د ټول قرآن کې الله جل شانه ما او تاسو لپاره کوم مقصد یې ښیی دی عزتمندونو قرآن په با سره شروع او په سین سره ختم شوی دی بسم الله کې اول بار غلی دو او من الجنة والناس سوره هغه کې آخري صورت کې چې کوم نه کنه معوذتین چې کوم آخري صورتونه په آخري صورت کې والناس کې آخر کې سین راغلی دی تفسیر روح المعانی وللی کې چې دا دواړه سره یو ځای کې په اردو لغت کې دغه نه بس جوړیږي بس
نو معنی یې دا سوه چې تمام انسانیت لپاره چې کوم دی بس همدغه قرآن چې کوم دی کافي دی د قیامت ورځې پورې. بیا زما عزتمندو ورونو علماو او مجتهدینو او مفسرینو د هغوی اجتهاد وکړو، هغوی چې کوم دی سوچ او فکر وکړو چې الله جل شانه په الفاظو کې د دغو انتخاب سره وکړو. نور الفاظ خو بان علاوه چې کوم دی تا و صاد و سین حا قاف عین دال وغیره دا خو حروف هجا غون تقریبا 2829 غدي الفاظ دي حروف دي دا با الله تعالی راواخسته. عزتمند ورونو علما فرمایي چې باب عربي لغت کې د دوه شیزونو لپاره استعمالي کی، یو الصاق لپاره او یو استعانت لپاره. استعانت ویل کېږي مدد او الصاق ویل کېږي پیوستوالی. نو څه معنا شوه چې مسلمان به په دنیا کې د الله سره ځان پیوست کوي، څرنګه چې عربي لغت کې د بعد الصاق لپاره رادرومي پیوستوالي لپاره داسې به دا مسلمان الله جل شانه سره ځان چې کوم پیوست کوي، قریب کوي به. څرنګه حدیث قدسی کې الله جل شانه په خپله فرمایي من قرب الی، څوک چې ما ته رانږدې کېږي الله جل شانه فرمایي چې زه چې کوم دی دله یعنې یوه لویشت نږدې کېږم، او چې بیا د یو لویشت رانږدې کېږي نو زه دله بیا چې کوم دی یو لاس نږدې کېږم، او دی چې کله ماله بیا رادرومي چې زه په منډه باندې وردرم. منډې نه مراد دا دی چې بس زه ورسره چې کوم دی خپل مدد او نصرت شامل حال کم. نو الصاق چې کوم دی پیوستوالي ته ویلی شي دا با ځکه الله راخستی و. او بیا زما عزتمندو ورونو دویمه معنی سره چې واخلې چې بعد استعانت لپاره شي، نو زما عزتمندو ورونو بیا دا مطلب دی چې مسلمان به په دنیا کې صرف او صرف د الله جل شانه نه مدد غواړي. چې هغه باندې بیماری راشي الله طرف ته به چې کوم دی متوجه شي، الله نه به سوال کړي چې الله تا مالا ژوند را کړی دی، تا مالا زندگی صحت را کړی دی، تا مالا بچی را کړي دي، تا مالا چې کوم دی په دنیا کې بے انتها نعمتونه را کړي دي، او هغې نه به چې کوم دی مدد غواړي. او بیا زما عزتمندو ورونو علما فرمایي چې دا لفظ با کې د کومه نکته دو دا ټکی تور، نو دا نکته دو او نکتې تفسیر او حقیقت او د هغې وضاحت چې علماو کړی دی. نو عزتمندو ورونو نکته هغې ته ویلی شي جز لا یتجزا، چې هغې تقسیم نه کیږي. لاند مثال دا چې کله ما او تا یوه تیږه راواخلو ماتوي حتی چې هغې نه یو ذره جوړه شي. ذره بیا علما یی چې ذره چاته ویلی شي، نو که نور نه پوهېږو چې کله په سروي کې میر راننوځي په هغو شغلو کې د هغه ذرات ښکاري چې داسې سیډ نه ورته وګورې، نو یی چې دښته چې کوم دی نکته ویلی شي، دښته ذره ویلی شي. نو څه معنا شو بیا عزتمندو ورونو بیا علما فرمایي چې څرنګې دا ذره او دغه وړوکې ذره د دغې تیږې والا نوره نک تقسیمیږي، دویم هغه ترې نه جوړېږي، داسې الله ذات یک تنها دی. دغه سره دویم چې کوم دی دویم په مخلوقاتو کې ورسره څوک شریک نشته دی. څرنګې چې د دغې نقطې بل تقسیم نه کېږي، دویمه ترې نه جوړېږي، دغه رنګې چې کوم دی دا با د تور ټکی چې کوم دی که نه په دغه کې هم دا فلسفه پرته و. بیا زما عزتمندو ورونو چې د قرآن چې څومره قرآن دی د ټول خلاصاونه چوړ الله رب العزت سوره فاتحې له راوړو، سوره فاتحې نه چوړ بیا الله جل شانه بسم الله الرحمن الرحیم له راوړو، بیا د هغې ټول نه چوړو خلاصه او مقصد الله جل شانه لفظ با له راوړو. بیا زما عزتمندو ورونو په لفظ با کې کومه نکته ده په دغه نکته کې بیا راغونډ کړه چې د الله بندګي به کې په دنیا کې په زندګۍ کې و د الله نه به مدد غواړي. دا د قرآن ټول خلاصه او نچوړو مقصود الله جل شانه په د وړو کې نکته کې راغونډه کړه. نو دمره چې کوم دی الله جل شانه طرف نه یعنی د کروڑهاو او د عربو چې کوم دی هغه د اجر سبب او بنیاد ګرځېږي. بل زما عزتمندو ورونو قرآن هغه کتاب دی چې غیر ذی روح شیونه چې هغه څه نه لري هغې ورسره نسبت او تعلق پیدا وشي ما او تای قدر و عزت کو ګوره. دغه رحیل دی چې هغه د لرګي نه جوړ شوی وي، قرآن دپاره یې کله جوړ کړي څوک. نو زما عزتمندو ورونو دا یو مسلمان هم اگر چې هر څومره ګنهګار وي لیکن په اور یې نه دی پرځو ګوره.
دغه رحیل چې ما او تا پکې قرآن ګندو یو مسلمان به داسې نه وي چې چېرته یې انګیټۍ پسې اور پسې کې چېرې اور په دغه باندې ولګوه یا چې کوم دی چېرته یې په فرنیچر کې استعمال کی یی به چې نه دا قرآن رحیل دی آخر کې چینجي وکړي ودوړېږي لیکن ما او تا پې زړه نه شو کړی سلا چې هلته یې نسبت الله کتاب سره پیدا وشو داسې زما عزتمندو موږ کورونو کې زنانه ولایت یوه کڅوړه وګاڼډي هغې کې ما او تا قرآن ګدو عزتمندو ورونو هغه کڅوړه بیا به قرآن پکې نشي کېښول خو چې د هغې دپاره جوړه شوه او هغه قرآن ته یې چې کوم دی نسبت وشو بیا هغه باندې ما او تا درستخوان نه پاکو ما او تا په هغې باندې پوزې نه پاکو ما او تا په هغې باندې پیزارو بوټانو چپړې نه پاکو څله چې یایي چې دا د قرآن چې کوم دی کڅوړه و دمره قدر عزت ما سره ما او تا سره پیدا شي وجه څه چې نسبت یې ته قرآن سره پیدا شو زما عزتمندونو دغه قرآن چې نسبت د الله جل شانه هغې مقرب فرشتې سره حضرت جبرائیل علیه السلام سره د هغه به دغه پیغامات راوړل مقربه فرشته الله وګرځاله د فرشتو سرداره شوه بیا زما عزتمندو ورونو چې کومه شپه کې د قرآن نزول وشو هغې شپې ته الله جل شانه خیر من الف شهر ویل چې د زرو میاشتو نه بهتره ده دغه یوه شپه ځکه په دغه کې قرآن نازل شو انا انزلناه فی لیلة القدر دمره عزت دغه شپې له الله ورکړو عزتمندو ورونو چې کومه میاشت کې د هغې چې کوم دی نزول شوی دی شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن میاشتې دغه روژې میاشتې الله پاک دمره اعزاز دمره عزت الله پاک ورکړو دمره حیثیت یې د دې والا اوچت کړو چې د ټولو میاشتو سرداره الله وګرځاله په دغه میاشت کې ما او تا یو عمل وکړو نفلي الله جل شانه یې په فرضو بدلی وجه څه چې دلته یې شهر رمضان الذي د قرآن سره نسبت پیدا شو په دا میاشت کې قرآن نازل شو عزتمندو ورونو هغه هستی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن په هغه باندې نازل شو الله جل شانه سردار الانبیاء وګرځالو تمامو پیغمبرانو سردار یو پیغمبر چې څومره د دنه مخکې تیر شوي دي که هغه د ډیرو قومونه ولو اکثریت ولا خلق ورسره و عزتمندو ورونو حضور صلی الله علیه وسلم جنت چابیانې به د ما او تا آقا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لاس مبارکو کې وي هغه به یې کولوئ وجه څه ده چې هلته هغه عظیم الشان کتاب نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شو بیا زما عزتمندو ورونو ما او تا په بډو لحاظ سره نه مضبوط او طاقتور خلک تیر شوي دي او هنرمندۍ په لحاظ سره نه تکړه خلک تیر شوي دي اکثریت لحاظ سره ما او تا نه ډېر خلک تیر شوي دي لیکن چې کوم امت ته د قرآن میلاو شو عزتمندو ورونو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت له به هغه امتونه چې ما او تا نه مخکې تیر شوي دي یو امت به هم هغه پرې نه داخلیږي تر څو پرې چې نبي علیه الصلاة والسلام امت جنت ته نه داخل شوی نو زما عزتمندو ورونو دغه قرآن چې څومره شیانو سره نسبت پیدا شوی دی هغو له الله رب العزت چې کوم دی یو لوی شان او یو لوی حیثیت او یو لوی قدر و قیمت الله جل شانه یې له ورکړو عزتمندو ورونو خبر راغونډوم مونږ تاسو په روژه کې یو تربیت وشو تربیت همداسې وشو چې ګوره کله یو کس خیرنه کپڑا هغه ووینځي صفایي کې په صرفو باندې په شینپو باندې په اوبو باندې ووینځي هغه ښکل یې بیا استري کړي او بیا یې واغوندي نو بیا دی په هغه باندې ګندګي نه خوښوي بیا ځان چې کوم دی د ګنده ځای نه د ګرد غبار نه ځان ساتي ځکه چې صفا جامې اغوستې وي عزتمندو ورونو ما او تا په روژه کې الله رب العزت تربیت وکړي ځان صفا کړي موږ تاسو ځان صفا کړو ګناهونه هم الله معاف کړي او بیا د روژې نه بعد ما او تا بیا ګناه طرف ته درومو دغه مثال خو هغه بیوقوف سړی دی چې دغه کپړه باندې دمره خواري وکړه دمره یې صفا کړه او دمره د پې محنت وکړو او بیا یې واچله او مغه کپړه دی بیا راخلي په ګنده نلی کې غورځوي څومره بیوقوف په ورته خلک یې نو موږ تاسو الله جل شانه تربیت وکړو په دغه 19 ورځو کې ما او تا الله جل شانه مغفرت کړی دی ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت دروازې کولاوي او د جهنم ولا الله پاک بند کړي وي هر یو مسلمان یې چې ورځې چې کوم دی په زرګونو تعداد سره الله جل شانه د جهنم قیدیان چې کوم دی خلاصوي
نو زما عزتمند ورونو چې ما ورته الله پاک صفایي راکړه او بیا د هغې باوجود په بوزا کې چې کوم دی ما ورته بیرته چې کوم دی ګناه طرف ته یعنې مونږ تاسو درومو دا خو ما ورته بېوقفتوب دی چې الله جل شانه دومره لوی احسان را باندې وکړي او بیا هم ګناهونه معاف کړي بیا درومو دا خو بېوقفتوب دی نو مونږ تاسو به کوشش دی قرآن غوندې موضوع باندې مونږ تاسو خبره واورېدله ابتدا کې مې یو آیات تلاوت کړی او یو حدیث هغه به وکړو ترجمه بیا به انشاءالله دوا کېږي کور کې زنانه جزان هم بیان ته ناست دي ډېر وخت نه عزتمند ورونو الله جل شانه نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا چې ای نبی علیه الصلاة والسلام ته خپل امت ته وفرمایه مختلف روایات پکې راغلي دي بفضل الله و برحمته نه مراد څه شی دی تفسیرونو پکې ډېر زیات بحث کړی دی زه هغه ځای ته نه درومم او عزتمند ورونو بفضل الله نه مراد مفسرین لیکي چې دغه قرآن دی او برحمته نه مراد چې کوم دی د حضور صلی الله علیه وسلم هستیو او بعضی مفسرین فرمایي چې نه بفضل الله نه مراد چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام تعلیمات دي او برحمته نه مراد بذات خود نبی علیه السلام دی نو معنا دا شوه چې الله فرمایي چې ته خپل امت ته ووایه که تاسو خپله خوشحالي محسوسېدل غواړو نو لهذا په دغو دوو شیونو باندې خوشحاله شو قرآن غوندې کتاب تاسو له الله یې کړو په دغه خوشحاله شو نبي علیه الصلاة والسلام غوندې تعلیمات الله یې کړي په دغه باندې خوشحاله شو هو خیر مما یجمعون ای چې دا د هغو ټولو څیزونو نه بهتر دي چې کوم تاسو په دنیا کې جمع کوو که هغه ګاډي په شکل کې دی که پیسې دي که جایداد دی که پراپرټي او که هر یو څیز دی الله فرمایي دغو ټولو نه دا دوه شی نه تاسو لپاره بهتر دي او دا تاسو لپاره خیر ولدي او حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک فرمایي الصيام والقرآن يشفعان للعبد قرآن او روژه به د الله جل شانه په بارګاه کې چې کوم دی هغه سفارش کوي قرآن به څه اولنی حدیث کې روژې هغه راغلی روژه به الله پاک ته څه وفرمایي یقول الصيام روژه به الله پاک ته وفرمایي رب منعته الطعام والشراب في النهار چې یا بری تعالی ما د مسلمان په ورځ کې د خوراک نه د څښاک نه او د نفسي خواهشاتو نه رایسار کړی او فشفعنی یله د ما سفارش قبول کې ویقول القرآن او قرآن به الله جل شانه ته وفرمایي چې یا بری تعالی رب منعته النوم باللیل چې یله ما د مسلمان ما د نارینه او د زنانه په شپه کې د خوب نه منې کړي وو تراو کې لاړو تا کلام به چې کوم دی هغه تلاوت کولو تا کلام به اورېدلو شپه به چې شوه خلک په خپل مسکن له لاړل ده به زه راواخستم تلاوت به یې کولو څرنګې نبي علیه السلام په باره کې رادرومي نبي علیه الصلاة والسلام به خپلې بسترې له هغه پرې نه تلو تر څو پرې یو څو صورتونو متعلق رادرومي چې هغه به نه و تلاوت کړي نو مونږ تاسو هم شپې حصہ کې به لږ څه نه څه تلاوت کوزي ته دغه ځای کې قرآن په خپله یعنې الله ته به فرمایي چې الله په شپه کې ما د خوب نه منې کړی و ځکه شپه راغلې د خوب دپاره و چې تا ته سکون چین آرام میلاو شي که سبا له کسب و کاروبار کې چې بدن د چې کوم دی هغه یعنې په آرام باندې وي او قرآن به الله ته یی چې الله زه چې کوم دی تلاوت کړم ما تلاوت باندې به لګیا لهذا ما سفارش قبول کړي نبی علیه السلام څه فرمایي قالا فیشفعان دواړو سفارش به الله قبول کړي نو الله جل شانه وکړي چې مونږ تاسو لپاره دغه قرآن د روژه دواړه چې کوم دی یعنې سفارش او د نجات ذریعه جوړ شي عزتمند ورونو چې دا کومو کسانو قرآن نه دی زده دا ته یو عاجزانه درخواست کوم چې ګوره مونږ تاسو اخري خبره کوم ګوره موبایل چې کوم دی دا چیرته به یورپ خلکو جوړ کړی وي ضرورت لپاره عزتمند ورونو ګوره دغه موبایل باندې ما او تا د خپل ملسي نه ځان پویو نیادو کور کې ملسی دی او ورته یي چې بچی راشه کله به د پلار ټلیفون نه کي کله به چې کوم دی نیکه به د ټلیفون نه کي په د موبایل مې لږه پوهېږه چې رینګ څرنګې رادرومي زه ټلیفون کم څرنګې به وي میسج راشي څرنګې به یې ګورم چې هغه باندې ځان مونږ تاسو پویو او هغه قرآن چې زرګونه فرشتې د یو یو آیات سره راکوزېدلې او هغه له ما او تا وخت نه ورکوو څومره نقصان دی خپل ملسي باندې په دا باندې نه شرمېږو چې په موبایل ته ځان پوه کړو لیکن که الف با تا او ما او تا ته مونځ وښیي بیا پې شرمېږو نو دغې وجې نه مونږ تاسو له وخت ورکو بلې مونږ تاسو زندګي د سنت مطابق وګرځېږي قرآن او حدیثو باندې خو بعضې کسانو چې کوم دی ذهن نه رسېږي یو ساده مثال اکثر زه په چې کوم دی داسې موقع باندې هم دا خبره کوم چې ګوره دا موبایل دی دغه له مونږ تاسو کوډ ورکو چې مثال خبره کولاویږي نه نو هغه موبایل کوډ یو شل پرته و هغه غلط لیکن نه به کولاویږي
زما عزتمندو علما فرمایي چې یو عارضي څیز یو موبایل هغه د خپلې طریقې د خپل هغه نه ته چې کوم دی هټ کر نور بټن وهغې چې کوم دی نه کولاویږي تا کوم ضرورت دی که رینګ پې کې که بل یو څیز پې کې هغه تا ته نه کولاویږي فایده ترې نشي اوچتلی نو عزتمندو چې تا زندګي د نبي علیه الصلاة والسلام د طریقې خلاف تو لہذا ته به په دا ژوند کې څه خوشحاله شي چې یو موبایل د خپلې طریقې نه بغیر تعالی فایده نیر کوي ته د نبي علیه الصلاة والسلام د طریقې خلاف زندګي تېروې تا به دا زندګي څرنګه د خوشحالۍ ذریعه جوړه شي ټول به پریشانه وي چې روټۍ خوړل د سنتو خلاف تو او تا چې کوم دی یعنی تجارت د سنت خلاف دی تا شکل و صورت او تا حلیه د نبی علیه السلام د طریقې خلاف تو تا چې کوم دی رهن سهن د طریقې خلاف دی تا خپل ګاونډي سره د سنت طریقې خلاف زندگی دو تا بیع او شراء د سنت خلاف تو نو عزتمندو مونږ تاسو لپاره به دا زندگی څه د چین سکون ولا جوړه شي نو مونږ تاسو چې کوم دی څرنګه امام پسې اقتدا وکړو دغ پسې رکوع کړو دغ پسې سجده کړو او دغ پسې سلام ګرځو حضور صلی الله علیه وسلم د ټول امت لپاره د ټولې زندګۍ امام دی څرنګه چې ته د خپل امام نه بغیر یو رکن چې کوم دی نه ادا کوې داسې ما او تا لپاره نبي علیه السلام د ټولې زندګۍ امام دی نو مونږ تاسو زندګي د سنتو مطابق راشي دغه لپاره مونږ تاسو چې کوم دی روژې نه علاوه ما د الله په ذات قسم زما عزتمندو چې څرنګه په روژه کې په سل کې 10% متوجه یو ډېر نه ډېر ځکه نه چې ډېر ځوانان یې په سنوکر ګیمونو باندې تېره کړه او چا نټونه لګالي بعضې کسان پکې دام ویئ خفه کېږو مله ګاونډ خلک پې اوري بچ که مونږ ته یئ عزتمند ورونو دا هغه به ځکه نه کو ایلې به ویله نه ځکه نه پیدا وو چېره دا خو جایز دي حرام خو نه دي نو عزتمند ورونو چې څومره د فضایلو برکاتو وله میاشتو چې په دا کې ته بیا دا فضولیات کې داسې خو بیا چې کوم دی وعیدات هم راغلي که نه یو کس خو د ویئ چې زه د نټ او یا والیبال یا د فټبال یا د شپه په پرکټس باندې تېروم دا زه جهاد په نیت کم چې کافرو سره سبا مقابله وکم یو خو د دا خبره وکړي خو همدغې پاره شپه سبا کوي چې سبایي جمع کړي یا نه کړي بس چې پړشمای وکم او پسې اوده شم او د ماسپښینه پرې اوده وم جمع د قضا شي څه پروا نه کړي یو کس خو د داسې وایي چې جهاد په نیت یې کم خو همدغ بنیاد باندې ته دا ناټ کې او دا والیبال کې او دا فټبال کې چې بس ورځ را باندې اسانه تېره شي حضور صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې به چې کوم دی وپړسېدلې ته کوم ځای نه راغلی چې ته چې کوم دی په دغه معاملي اعمالو باندې دومره مطمئن یې چې د روژې غوندې برکت میاشت په فضولیاتو باندې تېره کړې ته به څرنګې الله جل شانه ته قیامت پر ورځ وایې چې الله ما تا فریضه نیولې ده دغې وجې نه په دا باندې توبه تعیب شو ایلې ویله نه جوړو خاص کر هغه طلبا چې په مدارسو کې سبق یې ته چې شپې لګیا یې راشه قرآن راواخله د الله په کور کې کېنه چاته تعلیم ورکه نور خلک وډار که چې تا ورسره چې کوم دی باندې والی دي دا عام کسان ما د الله په ذات قسمي چې دغو عوامو ته تا قصور معلوم شي سبا له به ورته جمع ته مخکې کېږي فورا به یې له جواب ورکوي چې ته خو مغه یې چې ټوله شپه دا راسره فټبالونه کړل ته به بیا څه په ممبر باندې دغو خلکو ته واضح نصیحت وکړې دغې وجې نه مونږ تاسو چې کوم دی خاص کر د مدارسو کې طلبا دینداره طبقه چې لږ ډېر د نسبت د قرآن و حدیثو سره دی د نورو خلکو رهنمایي وکړه که تا د وجې نه نور خلک په دغه عادت را واوښتل قیامت په ورځ باندې والله العظیم چې تا به دا ګرېوان خلکو به نیولی چې قاري صاحب مولانا صاحب ته خو مونږ ته مخکې چې کوم دی لګیا وې خفه کېږي نه ما ډېر معذرت سره خبره کوم زړه م درد وکړي اخر جنت لیبل خو په تندي نه لګېدلی چې بس روژه ونیوه جنتي شوې قرآن کې او احادیثو کې چې کوم وعیدات راغلي دي حرم شریف کې په 1 لاک باندې یو مونځ دی که داسې پکې ګناه وکړه ګنې جرم یې بیا زیات دی مدینه منوره کې په 50,000 باندې یو مونځ دی چې ګناه پکې وکړه هغسې بیا وعید هم راغلی دی دغې وجې نه په دغه باندې مونږ خپل ځان نه دوکه کوو آخري ورځې شپې دي الله ته توبه طیب شو الله ته وژاړو چې الله صحابه کرامو خو به ورته خپل املې وتړلې حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ته به فرمایل چې د ما بستره ټوله که د خوب ورځې ختمې دي بستره به یې ټوله کړه آرام به یې نه کړو او مونږ تاسې خوب دپاره ځان ته اسانوو
معذرت غواړم دا خبره په ذهن کې راغله خو والله العظیم په دغو مسلمانانو وروڼو په دغو ځوانانو باندې والله العظیم چې خفه کېږو ګوره د ګول غوندې د زندګۍ الله پاک یې کړي دي چې دا داسې فضول تېرې شي اخر قیامت پر ورځ باندې مونږ تاسو الله پاک ته څه ځواب ورکوو دغې وجې نه دا ځوانۍ د الله په قرآن او حدیثو باندې د الله په دین باندې خرج شي بیا به ما او تا ته ماحول جوړ شي مونږ تاسو زندګي به د چین سکون ولا وګرځېږي الله جل شانه په دغه ټوټه پوټه بیان باندې مالا اورېدلو او ټول سامعینو له عمل کولو توفیق او نصیب کړي عزتمندو معذرت غواړم خبره مږدا کړه خو روژادو جماعت کې کېناستو الله او الله رسول خبره مو اورېدله انشاءالله العزیز الله نه امید دی په حدیثو کې کوم فضایل راغلي هغه فضایل به انشاءالله الله را نصیب کوي